واتساپ یو داسې سیټینګ ښیم چې په هغه سره تاسو کولی شئ په واتساپ کې د نمبر د ثبت کولو ضرورت نه لري. په هغه سره اوس تاسو کولی شئ په واتساپ کې د یوزر نیم د لارې بل کس ته میسج وکړئ. په ډېر اسانه سره تاسو کولی شئ د هغه یوزر نیم ته نه میسج وکړئ، هغه یوزر نیم تاسو ځان سره ثبت کړئ او هغه د لارې میسج ورته وکړئ، یعنې نمبر ثبت کولو ته ضرورت نشته. دا سیټینګ به څنګه کوو؟ طریقه زه درته ښیم. د ټول نه مخکې تاسو خپل واتساپ راخلاص کړئ. کله مو چې واتساپ راخلاص کړئ نو تاسو به کله مو واتساپ راخلاص کړئ د کانټکټ برخه ورته راشئ. دلته به د نیو کانټکټ باندې کلیک وکړئ. کله دلته تاسو کلیک وکړئ یعنې تاسو ته دا څخه راخلاص شو، یعنې دا آپشن چې دا نه وه، د یوزر نیم آپشن پخوا نه وی. اوس مثال دلته تاسو مخکې پخوا کولی شئ یوازې نمبر د لارې مثال تاسو کس نام اکاونټ ځان سره ثبت کولی شئ، یوازې نمبر مو ثبت کړه اکاونټ برته ثبت کېده. اوس تاسو کولی شئ یوزر نیم د لارې هم دا کس مثال زه اوس یو ورکوم، یو فقط یو یوزر نیم ورکوم. دلته تاسو یوزر نیم چې کله مو ورکړه ته نوم او لاس نیم ورته ورکړئ، کله چې دا ورته ورکړه زه یو نوم ورته کوم، د فرست نیم کې یو نوم ورټاکم. دا اوس مثال اوس فلحال د کانټکټ لارې هم یو نمبر ورته ورکړئ. مثلا اوس تاسو کولی شئ مثال د نمبر ورکوئ یا نه ورکوئ، هم کولی شئ مثال بې نمبره یوزر نیم د لارې هغه اکاونټ ثبت کړئ. ویډیو مو خوښه شوه، ویډیو سبسکرایب کړئ، مخته ملګرو سره شیر کړئ. زموږ پیج سره